بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن غواړم د ترکیې د سکالرشیپونو په اړه یو لنډ معلومات درکم چې څنګه کولی شئ ثبت نام وکړئ او کوم ورونه کولی شئ چې دغه بورسونو ته ثبت نام وکړئ. څرنګه چې خبر یاست چې ترکیه هر کال 15,000 بورسونه د نړیوالو زده کوونکو لپاره اعلانوي، نو په دې کې افغانان هم کولی شي چې ثبت نام وکړي او همدا اوس فعلا د هغوی لپاره د ثبت نام پروسه شروع ده چې دا د 2023 کال د جنوري د 10 تاریخ څخه شروع او بیا د فبروري تر 20 تاریخه پورې زده کوونکي کولی شي چې په دې کې ثبت نام وکړي. غواړم لنډ معلومات درکم چې د دې هغه ریکوایرمنټ یا ضرورت چې کوم دي او څنګه کولی شي چې په دې کې ثبت نام وکړي. انشاءالله د ثبت نام کولو کومه طریقه چې دا هغه به زه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته خپله یو ثبت نام کوم، تاسو به هم هغه ټوله وګورئ او کولی شئ بیا چې تاسو خپل په کور کې یا خپل دفتر هر ځای چې اوسي تاسو خپله آنلاین شئ او ثبت نام وکړئ. د ریکوایرمنټ یا ضرورتو په اړه اول که چیرته تاسو غواړئ چې په لیسانس کې ثبت نام وکړئ د دغه سکالرشیپونو لپاره، نو ستاسو عمر باید له 21 کلنۍ څخه زیات نه اوسي. همدغه رنګ که چیرته غواړئ چې د ماسټرۍ په برنامه کې سکالرشیپ واخلئ، ستاسو عمر باید د 10 کالو څخه زیات نه اوسي. همدغه رنګ ورپسې دکتورا لپاره چې څوک غواړي ثبت نام وکړي، عمر یې باید له 15 کالو څخه زیات نه اوسي. بل ریکوایرمنټ یا ضرورت چې په دې کې هغه یعنی د نمرو کوم هغه چې دی ریکوایرمنټ یا ضرورت دي، هغه که چیرته تاسو غواړئ چې په لیسانس کې سکالرشیپ واخلئ، نو ستاسو د نمرو کم هغه فیصدي چې ده د مکتب د سند یا شهادت نامې هغه باید 70% تاسو پوره کړي اوسي، نو بیا تاسو د دې لپاره الیجیبل هستئ تر څو په دې کې ثبت نام وکړئ. او همدغه رنګ که چیرته غواړئ چې یو یادوري باید بله هم وکړم چې په دغه بورسونو کې میډیکل چې کوم فیلډ دی یا د طبابت کوم برخه چې دا یا رشته هغه هم په دې کې شته، نو د دې لپاره تاسو د شهادت نامې کومې نمرې چې دا باید 90% تاسو پوره کړي اوسي. دغه رنګ یو بل چې هغه ورونه چې غواړي چې ماسټري وکړي یا دکتورا وکړي، نو د هغوی کم د لیسانس یا د ماسټرۍ سند چې دی دې کې باید دوی 15% پوره کړي اوسي. که چیرته 15% نمرې دوی نه وي پوره کړي، نو بیا دوی په دې بورسونو کې نشي کولی چې په دې کې ونډه یا برخه واخلي. بیا هم که د دغه بورسونو په اړه تاسو سره څه پوښتنه وي، نو کولی شئ موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. انشاءالله حد تر اوسه چې زه کولی شم تاسو ته به د هغه معلومات درکړم. تر بیا ښې چارې د الله په امان.